ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تو سے ما کمزوری کیجئے او ما غمجن کیجئے پا دے حال کے چے ہم تو سے وہ غالب آئی خوکا تو سے مومنون یائی. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کچیر تو سے تا زخم رسیجی نو یقینا کافر قوم تا هم دے دے پشان زخم رسیدلائی دائی او دا ریز حادثی دی چی میجے دے خلق پا منز کے پور سرا اڑاوی رو اڑاوی او دے پورا دے دی چی اللہ تعالی مومنون معلوم کی او دے تو سے چخا شہیدون وخلی او اللہ تعالی ظالمون سرا من نکوی. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. دے پورا دے دی چی اللہ تعالی مومنون شپو کی او کافرون ختم او بربود کی. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تو سے دا گمان کوئی چی تو سے بو جنت داخل شئی حال دا چلا ترویس اللہ تعالیٰ پتو سے کہ حقا کسون ندی معلوم کری چی جہاد کڑا دائی او دی دے پورا چی حقا اللہ تعالیٰ صبر کوین کے معلوم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. خامخا پرشتیا سره تو سے خوب دے مرگ ارزوگونے کولی خدا دے حق وقت خبر وا چلا مرگ مخیطا نو روغلائی دا دے حق ویس تو سے مخیطا روغائی او تو سے حق پستر کے ولی دو. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او ندائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول بے شکل دن مخ کے رسولان تیر شوی دے نو آیا کچیر دائی مڑشی یا وہ وجل شی نو تو سے بو بیر تا پشا لار شی او چوک چی بیر تا پشا لار شی نو حقب اللہ تعالیٰ تا حج کلا ہم دے چشی زیان و نرسوی او اللہ تعالیٰ بخا مخا شکر گزارتا بدلا سوو بیر کوی.